خو مونږ عفو وسولو بس خبره خلاص سوله. نو ثاقب صاحب دا کنزلمان راغی زه تاسو نه اجازه اخلم. دا یو خبره زه کوم یو خبره چیرې داسې ښه سړی خدای دې بار یو عمر دې د خلکو باندې باندې شکنځلې مبین خان محترم زما خبرې ختمې سولې. یوه دقیقه زه یو څه وایم. مبین خان لومړی خو د ثاقب صاحب ډېر غلط کار وکړو چې زما نوبت دی بیا کل ته ورکړو. دا ډېر یو بیا کل ډېر یو جاهل انسان دی. نه یو څه زه درته وایم ګوره یو ځل ثاقب صاحب حمزه ته توهین وکړو. قرار صاحب ته توهین کوي. یوه دقیقه وخت راکړئ ما ته صرف پرون ثاقب صاحب په خپل لایف کې ما ته شکنځلې وکړې. بالکل په کار نه ده توهین. ګوره هېڅ په کار نه ده. موږ افغانان یو چې څوک توهین کوي ګوره دا ښه کار نه دی. یوه دقیقه وخت راکړئ. نن دا خبره کوم چې باید چې موږ محمود نه کوي یاد. راځئ چې نن موږ او ستاسې افغانان ټول راټول شو. راځئ چې دغه فکر وکړو چې د وطن څنګه مخته ولاړ شي. څه رایبوزو څه وکړو څه نه وکړو په دغه باندې نه کېږي چې ته تر شوی نه امارات وي رئیس جمهوریتای مهرباني ډېرو بخیر قربان. د یو مشر په توګه حتما که زده کړې دې نوي کړي په قومي مسایلو بلد یې. ځکه یو څوک چې دران شو او مشر شو دا په قومي مسایلو مشرتوب او په ملکتوب پوهېږي، په نرخ په څلي په دې پوهېږي. ته راته ووایه څه ډول مخکې تللی شو؟ زه باور یم ځواب به دې دا وي چې سره یو شو. سره یو کېدلی څه ډول شو؟ د دې بالکل ښکلی سوال ده. ګوره اول د موږ مشرانو ته په کار ده په چوکۍ چې نن ناس مشران دي دغه ته په کار دي چې د هر ولسوالۍ نه د هر ولایت نه عالم تعلیم یافته راوغواړي په یو میز باندې سره کینی چې آیا موږ د وطن نن د موږ په لاس کې دی، آیا څرنګه یې مخته بوځو، څه وکړو. په یو ملایانو باندې په دغه باندې دغه نیمګړتیا ده. دا خو مشره دا 4 کاله خلک ورته چیغې وهي او دی وایي چې نه یې منم څه چې زه کوم زه پوه شه او کار مې پوه شه. دی نه مني. څنګه یې پرې منې؟ دا به خیر ومني. دا به په دا ومني. ګوره مشره قربان دې شم دا به مني چې تر څو یې دی مني تر هغه به وطن تباه او برباد وي. دی به یې کله مني؟ په ورځ د قیامت انشاءالله رحمان نه به د ورځ تر قیامته پورې وي. د الله په فضل سره ګوره چې لاس د تر کاڼي لاندې شو ورو ورو به راوباسي. محترمه دلته څه نیمګړتیاوې شته د دی څه مشکل شته خو لږ وخت غواړي یا یو کال یا 2 کاله دا غواړي دا چې تر څو د خپل وجود جوړ نه کړي. دې وجود تر اوسه پورې نه ده جوړ. دا به وجود جوړیږي. چار کله وجود جوړ شو یو مریض ته په بستر پروت دی هغه مریض یکدم د هسپتال نه نشي راوتی. دغه مریض باندې به علاج کېږي. دا به په کاټ کې راکیني ورو ورو به دته ورزش ورکوي ورو ورو بیا بر راځي بیا به دا انشاءالله پارکات کې رسي بیا به ښه کېږي. نن د طالب معنا دغه ده چې 3 کاله وطني دی راغلی دی. ګوره محترمه په افغانستان کې ډېرې نیمګړتیاوې شته. یا طالبان چې کومه کړنې دي بعضې کړنې بالکل باید چې دی نه وکړي. مونږ تعلیم ته ضرورت لرو، مونږ انجینر ته ضرورت لرو، مونږ ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ مکتب ته ضرورت لرو. نړۍ اسمان ته وخته مونږ تر اوسه پورې په ځمکه کې یو. یا خلک بچیان چې لوی کېږي مکتبونو ته درومي. د ما بچیان چې لوی کېږي په سفر درومي یا یې مایان وخوري یا یې په سمندر کې مړه شي یا په لارو کوڅو کې چارسیان پوډریان شي. دا ولې دا د ما د تا سرنوشت نشته. دا به ما ته هلته ګوره دا بزي نه دي بزي مشره د بزي چې شپونکی وي یو ځای ته یې بوځي ښې مړې کې رای ولي چې د بزي شپونکی نه وي دا بزي خپل ځای ته نه راځي. باید د مونږ مشر ته پکار ده چې دی په افغانانو شفاعت وکړي، د ملک سره مینه وکړي، د افغانانو سره مینه وکړي، د افغانانو زړونه لاسته راوړي، د افغانانو په زړونو بادشاهي وکړي. بیا به افغانستان وي، افغانان به وي، اتفاق او اتحاد به وي. که چېرته همدغه
کین بغض نفرتونه وي چې ته جمهوریت یې ته اسلامي امارت یې او ته خلقي یې دا به تر څو پورې موږ یو بل ته سره غوروږو دا هیڅ کله نه د افغانیت خبره ده نه په مسلمانۍ کې ده نه په اسلامیت کې ده اول موږ ته پکار ده چې موږ یو د بل افغان تر شا ودرېږو موږ په کشرانو شفاعت وکړو مشران په کشرانو شفاعت وکړي کشران دی مشران تر څنګ ودرېږي چې د وطن موږ څرنګه جوړ کړو مننه مشره بیرته تا ته راګرځو ډېره مننه کور ودان مبین خان ته راځو تکل صاحب له تاسې نه په بخښنې مبین خان ته یوه پوښتنه راجع کوم مبین خان د پاکستان صدر اعظم عمران خان په زندان کې د آصف منیر ته یې ګیله کړې ده چې په کوټه کې مې برق نشته دی د ورزش یا د سپورت سامان یې راڅخه وړی دی د اخبار د لوستلو اجازه هم نه راکوي ته خو د دوی د حزب یو څه پلوی وې په عمران خان دغه وضعیت ولې راغلی دی او پر دې برخه دې ځکه غږوم چې لاندې یو څه ګلخانان هم ناست دي مهرباني په خیر راغلی مهرباني مننه لکه نن په نړیوال سیاست خبرې باید وکړو بس نو نړیوال خو نه دی په ګاونډي سیاست دی والا نړیوال د عمران خان خو نړیوال سیاست سړی دی که نه دا ورځ ولې پرې راغلې ده دا په دا ورځ زه د هغه د ګوند پلوی نه یم زه خپله د عمران خان پلوی یم عمران خان ماته واقعا یو ښه سړی او نن دا راز راته ووایه ولې د عمران خان پلوی یې خو دلته خو ډېر علتونه دي ښه وایي د دښمن دی چې شی دوست ده که څه دغه عمران خان چې ده ما به کله کله دا ډیزل میزل دا شیونه ویلې نو بیا پوه سوم چې دا شی خوند نه کوي او وروره ګله مشکله ده او دا بعضې خلک یې توهین کوي باندې هغه کوي نو بیا مې ویلې چې راځه نو ډیزل مه وایه بس د عمران خان پلوي کوه ډیزل خپله پې سوځي نو دا د عمران خان پلوي تر هغه ډېره ښه سوله چې زه باید دا ډیزل او ټرک او دا خبرې نو عمران خان سپورټ چې کوي بس عین داسې ده لکه ډیزلو ته داسې اور واچوي دلته اوس بیا بله خبره رامنځته را پیدا کېږي بل سوال خپله د عمران خان طرفداري کوي پښتون دی په خټه خو پښتو یې نه ده زده مګر آصف خان ځواک ته بیا د اجازه نه ورکوي چې د حمزه پلوي وکړي او حمزه ورته ګران واوسي حمزه ته جانان ووایي نه داسې ده یو خو هغه موضوع ده په هغه باندې زه ډېرې خبرې نه کوم خو لږ خلاصه یې درته وایم اوس عمران خان زه پلوي کوم خو په زور افغان کوم نه پوه شوې او د حمزه نه کرکه او نفرت ولې کومه چې دی که افغان وای د افغان چې دا ډېر غرور لري دا ډېر وقار لري دا د افغان کلمه په دغسې څو خاینانو باید سپکه نه سي چې لکه موږ چې د بل چیکزي طرفداري کوو سړی مرته اچولې بله ورځ خاین وخته دا بل میلو د چارسدې د ورور افغان ویلې پلار او نیکه نه خو په چارسده کې افغانیت په چا ونه منه زوی په یو په سنټ په چوکۍ باندې هر څه له لاسه ورکړه په چارسدې کې یوه پېښه وسوه 360 دي که 500 کسان دي که 600 دي که 950 هغه کره تعداد یې ماته نه ده معلوم دا وویشتل سول ووژل شول بیا انګریزانو دوی نه دا د مرمیو پیسې واخیستلې له هغه وروسته یې مړي ورکړل پنجابیانو که نه پوهېږم چا نو داسې دی او د داسې یو بېغیرته خاورې سړی زه څنګه افغان ورته ووایم بیا افغانان لږ دي نه دا خو نشو ویلی چې د چارسدې خاوره ټوله بې غیرته وه اوس ګوره زور دی دوستم غوندې سړی راغی د دوستم سړی په زرګونه خلک یې په دشت لیلې کې اسیران په زرګونه اسیران یې ووژل نه چا پوښتنه ترې وکړه نه چا غچ ترې واخیسته تر اوسه پورې همدغسې د چارسدې په خاوره کې هم زور و خلکو کې زور و په اوبښۍ په اندریز کې زور و هغه یې ووژل نه ثاقب صاحب د اسیرانو موضوع چې وه دا خو دوستم کار وکړه خو هغه مقبره چې د دوستم خلک پکې وژل شوي دي ما د هغه ویډیو کړې ده ما
که ته وایې چې زه تا د پرایویټ کې ولېږم هغه به زه تا درولېږم چې څومره طالبانو بیرته دغه خلک وژلي دي. یعنې غچ اخیستی هر قبر باندې لمبر ده که نه، جنرالانې ولسوالانې، مطلب موږ خپل وار نه ده پرېښی. او که چېرته موږ بدل اخلو د دشت لیلي د بدل اخیستو دپاره دومره بهترینه موقع ده چې والا هر شهید پښو ته 3,000 حلال کوم که څوک پوښتنه وسي کړلی، پوه شولې؟ خو موږ عفو وسولو، بس خبره خلاص سوله. نو ثاقب صاحب دا کنزلمار راغی، زه تاسو نه اجازه اخلم. یو خبره زه کوم، یو خبره چیرې داسې ښه سړی خدای دې بار یو څه وایي، ټول عمر دې د خلکو خوندې منډې شکنځلې مبین خان. زما خبرې ختمې سولې. یوه دقیقه زه یو څه وایم. مبین خان لومړی خو د ثاقب صاحب ډېر غلط کار وکړو چې زما نوبت دی بیاکل ته ورکړو. دا ډېر یو جاهل انسان دی. نه یو څه زه درته وایم، یو څه زه درته وایم. ګوره یو ځل ثاقب صاحب حمزه ته توهین وکړو، ټول قرار صاحب ته توهین کوي. یوه دقیقه وخت راکړئ ماته. صرف پرون ثاقب صاحب په خپل لایف کې ماته شکنځلې وکړې. توهین بالکل په کار نه ده، توهین ګوره هېڅ په کار نه ده. موږ افغانان یو چې څوک توهین کوي ګوره دا ښه کار نه دی. ماته یوه دقیقه وخت راکړئ. زه یوازې یو وړاندیز کوم. که چېرته غواړو چې په خبرو سره پوه شو، که چېرته غواړو چې بحث وکړو، که چېرته غواړو چې سالم ډیالوګ ولرو، نو باید یو له بل سره کینو، خبرې وکړو. مشکلات ټول په خبرو حل کیږي. چې تر څو خبرې سره ونه کو، تر هغه هر څومره چې یو بل ته ښکنځلمار ووایو، تر هغه پورې زموږ دا ستونزه نه حلیږي. که ستونزې حلوو سره باید سره وغږیږو، او غږېدل باید سالم وي، په سالمه فضا کې باید سره وغږیږو. زه د خپل ځان مثال درته وایم. همدغلته په لایف کې زه له ځینو خلکو سره تیز ورسره لاړ شم، ښکته یم کمه، خو بیرته باور وکړئ ډېر کله زه بښنه ترې غواړم، صرف د دې د خاطره چې زه وایم چې نه زه باید خفه نه کړم. هر څنګه چې وي زما د وطن دی، زما د خاورې دی. هر څوک چې وي چې زما د وطن وي، زما د خاورې وي، زه باید ورسره وغږېږم. صحیح ده، دی به پر ما ملامت وي، زه به پر ځان ملامت بولم. اوس زه مبین په ځان ملامت بولم، خو باید ورسره وغږېږم، خبرې خو ورسره وکړم. مبین په قرار صاحب ملامت بولم، خو باید ورسره وغږېږو، خبرې خو سره وکړو. مبین هم باید دا عادت پرېږدي چې قرار صاحب راجیګ نه وي او دی بیا وایي چې قرار کنزلمار دی او دی ځي. دا خبره غلطه ده. قرار یو علمي شخصیت. ثاقب صاحب خبره د له قرار صاحب څخه زم زده کړه کوم، له قرار صاحب څخه دلته چې د لاندې ناست وي خلک دام زده کړه کوي. قرار صاحب زه تر ځان ډېر غږوم، او زه یې د دې دپاره غږوم چې دی تر ما ښه غږېږي. کله چې دی تر ما ښه غږېږي، نو زه هم باید ورته کښېنم، غوږ ورته ونیسم. لاندې کسان هم باید ورته کښېني، غوږ ورته ونیسي. او زه باوري یم چې قرار وغږېږي، مبین به هم زده کړه ترې کوي. ثاقب صاحب داسې ده، او بخا په ټولو په اجازه زه به یو دوه خبرې وکړم. خبره دا ده ثاقب صاحب، بېچاره ته د تېښتې لاره نه پیدا کېږي، څه شی ووایي. اوس قرار صاحب چې دی، د قرار صاحب هغه غټه قاضا وایي، د خره زوی پوه شي، نو دا د خره زوی ته خو د خره زوی وایي، نو سړی چې ورته وایي. خوږیاڼی صاحب ستا دا بل ملګری راجیګ کا، ستا دا بل ملګری راجیګ کا، له ما نه خفه دی لونګین خان. لونګین راجیګ شه، او مبین ټوله ورځ خلکو ته وایي د ما دا لونګین، د ما دا میلو، ټوله ورځ خپل هغه اشیا یادوي. قرار صاحب مهرباني. صحیح ده. اول خو دا ده چې جنرال صاحب ته ما کنځا نه ده کړې، نه تنها دا چې کنځا مې نه ده ورته کړې، زه په دې عقیده یم چې دا سړی چې ده دا تر فشار لاندې ده، او په دې خبرې یم چې دا یې کوټې ته وړی و، هلته یې فضل الرحمن ته خطیبیني پیکش کړې وه. د دې چې یار پاکستاني ملایانو باندې ډېر تیز ورغی، او بیا بیرته جنرال ریورس و، دغه ریورس کېدلی ده چې په دغه باندې نه و، په سوله ییزه طریقه باندې. دا بېچارهګی تر فشار لاندې راوست، او هغه نورې کیسې چې وسوې خو بیخي رسنیزې سوې، که نه چې هغه په لاره برګه درېشي بیا اغوسته، هغه یې جنې وایسته، کنایې منایې به یې ویلې، له هغوی خلاص کړو. بیا یې ولاړ هغه ته اماراتو ته، کوشش وکړو چې هلته پاته شي، د غواګانو هغه بزنس یې ټول پرېښود. بیا هلته دغه نه سو، هلته یې هغوی خلکو قبول نه کړ،
او بیرته مجبور دی راغی او دا ټولو طالب پلوو لپاره یو عبرت دی. هم د مخکې چې دا بل پرون چې بل سړی ډیپورټ شوی دی. ګورې انسانان له طالبانو سره په لاره نه ځي او دا مسله تاسو ته په راتلونکي کې مشکل پېښوي، په یو نه یو ځای کې خامخا مشکل درته پېښوي. نو اوس جنرال صاحب په دا مشکل کې مبتلا دی. له ما ولې ډډه کوي؟ زه اصلي خبره وکړم. زه مجبور یم په مجلس کې زه هغه اصلي خبره کوم. کله چې هغه اصلي خبره وکړې یا هلته هغو خلکو دی که دی نرمه راسره یوسي، نرمه راسره وکړي، بیا خو هغه خلک داسې هم دلته په برید کې دي، بیا یې راټینګوي، ورته وایي چې تا خو دا منافقت کړی، دا دې کړی. یوه خبره دا ورته یادوي چې له قرار سره ناست وې او قرار داسې خبرې کولې او تا یا ځواب نه وایو یا دې نه سوی ویلی. او حقیقت دا ده چې زه دا هم کولی شم د په خاطر باندې ځینې خبرې دی پکې چلنج نه کړم. زه به خپله خبره کوم، بیخي دې په ده باندې به رد نه کوم، په ده به هېڅ کمنټ نه کوم، دی دې خپله خبره کوي. زه د ده حالت ما ته بالکل د درک وړ دی، له زړه درته وایم د ده دغه اوسنی حالت د مرکزي سیمو طالبان چې دي هغه ډېر ذلیل شول، ځکه چې دغه شی خو ټول پاکستانیان دي او اکثره پاکستانیان چې راغلي دي هغه که رابطې لري هم د سرحدي ولایاتو له طالبانو سره یې لري، یو ډول قومي او قبیلوي رابطې او دا مسایل لري چې دغو سیمو طالبان چې دي اکثره دغه شول، اکثره لکه هغه د یتیم ورای چې په رامه کې دور دورې منډې وهي هغه رقم شیان جوړ شول. نو دا اوس مثلا که په دې خبره کې ما راټینګ کړی وای، ده وویل چې مونږ داسې وکړل، مونږ انتقام واخیست، مونږ دا خبره یې کوله. په بله ورځ دی په یو بحث کې ناست وو، هلته یې دا مونږ خبره نه کوله، هلته یې طالبان ښودو. په هغه وخت کې لا یې ده تمه وله چې دوبۍ به ویزه ورکړي. طالبان یې ښود وایي دا خلک دي، تاسې خلک نه دي، تاسې غم نسته ورسره. یو د ژبې ورور پوښتنه ځینې کړې وه که نه، ده وویل چې دا شی دوام نشي کولی، ټولې خبرې یې وکړې. نو که فرضاً ما راټینګولی خو دغه خبره مې ورته کوله چې ورور ته خو بل ورځ ویل چې دا خلک اوس بیا وایي چې موږ، او بیا دې ویل چې دا خلک ستاسې خلک نه دي، ستاسې درد نه احساسوي، د افغانانو درد خلک نه دي. یعنې تر دې واضح خبره څه کېدای شي یو سړی ووایي چې دا پردي دي که نه، دا خبره دې کوله او په دې باندې والله بالله ته پوهېږې، قسم په خدای پوهېږې چې دا واک چې دی دا د افغانستان له انسان سره نه ده، دا واک له پردو سره ده. په افغانستان کې اوس هم د فضلالرحمن خېلو واک چلېږي. په هر صورت هدف دا ده چې بیا هم د ثاقب صاحب په خبره که راځي دلته دې کښېني خپله خبره دې کوي، زه په ده باندې کامنټ بیخي نه کوم. خدای کنځا خبره نو مه بانه کوه، ځکه چې موږ په عمر په چا ولاکه ملامت شوي محترمه. یو 15 وار یو چا یو ټونګر اچولې په عذاب کړي. اوس مثلا یو ورځ مې هغه د دغه بل بې سواده تحکنځله وکړه، هغه مې ځکه ټول خلک شاهدان دي دلته چې خبرې ته نه خبره پیدا محمد په نامه یو هغه د بې سواده ده، خبرې ته نه پرېښودم او زه اوس هم وایم چې غلطي مې وکړه، ځکه د ده هدف دا و، د هغه سړي هدف دا و چې زه ښکنځله وکړم او بیا یې دوی هر وخت رایاده کړي چې قرار خو ښکنځلمار ده که نه، ځکه په خبرو کې خو په سیاسي استدلال کې خو نشي کولی، خبره نشي در سره کولی، په روانو حالاتو تبصره نشي در سره کولی. نو دی به څه کوي؟ دی به دغه دام درته غوړوي. خو زه فکر کوم دا ډېر سپک خوی په دې دی، لکه یو سړی چې خپل پلار په چا پسې ګرځوي، دا وخت کنځه خو دې لپاره زه سیاسي محترمه په ډېرې بخښنې سره ګورئ، دا د مونږ او ستاسې د افغانانو ګورئ په کور کې ورونه سره بدېږي، هر څه سره کوي، خو بیا غای کور دی. مونږ او ستاسې افغانان ګورئ باید چې دا د کور خبره بهر ته یونسو، دښمن ته د ګلانې ګډۍ ورنکو. زه تا ته ځانګړی احترام لرم، جنرال مبین صاحب ته یې ځانګړی لرم، دغه عجیز صاحب دا لایب چې راغلی دا څومره چې ناسې دغو ټولو ته زه داسې احترام لرم لکه د یوه موره د یوه پلاره. باید چې مونږ او ستاسو دښمن ته د ګلانې ګډۍ ورنکو. تا یوه خبره وکړه چې دغه طالبان پاکستانیان دي، ښه چې دومره مونږ او ستاسو پوهېدوم چې دا پاکستانیان دي، قربان د شمره زه په افغانانو کې جدایي نه راولم. دا ستا په خبرې جواب در کوم چې دومره تاسو پوه شوي وئ چې دا پاکستانیان دي، دغه ملک تاسو ولې ورته وسپارو دغه خلکو ته؟ ولې ورته وسپارو چې دومره پوهېږئ چې دا پاکستانیان و، تاسو دا ملک ولې ورته وسپارو؟ ټینک د تا سره و، جاز د تا سره و، هر څه د تا سره و، د سره هېڅ هم نه و، تا ولې ورته وسپارو؟ د دې جواب ماته راکړه ورور مې جان. افغاني صاحب
که یو سړي د زما ځمکه غصب کړه او ما قواله په جیب کې ځین راواچوله او ورته ومې ویل چې وروره قواله له ما سره دا ځمکه دې له تا سره یې چې هر وخت مې زور پیدا کړ بیا به ګورو سره دا ملک سپارل دا ځمکه سپارل نه دي موږ دغه کار کړی دی هغو خلکو ملک پاکستانیانو ته سپارلی ده چې دوی مني لکه دا تاسې چې دا منئ چې دا خلک د افغانستان واکمنان دي تاسې په حقیقت کې دا ملک پاکستانیانو ته سپارلی موږ نه ده سپارلی موږ کمزوري سو او د دوی په مقابل کې نه یې کمزوري سوي د ټولې نړۍ په مقابل کې کمزوري سو دا اوس د افغانستان سیاسیونو ته د نړۍ هېڅ هېواد هم د غونډې ځای نه ورکوي د ناستې د غونډې ځای نه ورکوي د غونډې ځای د ناستې ځای نه ورکوي ویزا نه ورکوي دا یعنې حمدالله محبې د اماراتو له بخښنه غواړم د ترکیې له هوایي ډګر یې بېرته راستون کړ د لانډینګ اجازه یې ورنه کړه امرالله صالح سفر اجازه یو عالم د موږ سیاسیون چې د سفر اجازې لا نه لري نو موږ له طالب سره نه وختل ټولې نړۍ له استخباراتو سره د سیمې له استخباراتو سره او مشخصا د پاکستان له توطیې سره ښکېلو موږ نه د وطن مو نه دی ورپرېښی او له تاسې هم هیله کوو چې دغو خلکو ته یې مه ورپرېږدئ دا خلک پردي دي سبا نن راغلي سبا به ځي ملک د پردو په نامه مه کوئ دغه خپل خلک چې تب کې پېژنې زیب کې پېژنم دا خپل خلک واک نب کې لري یعنی زه دا خبره کله کله کوم دا حقانیان نه دي سره له دې چې پاکستان استخباراتو ته کار کوي موږ ټول په دې خبر یو لیکن دوی هم لا په هغه لیول باندې دي هغه خلک نه دي د پاکستان خلک لکه خپله طالبان چې دي دوی د طالبانو اصلي برخه نه وو حقانیان خو جهادیان وو دوی کله په طالبانو کې په اصلي بدنه کې ول دوی خو وروسته ورګډ شول یو جهادي ګروپ دوی هم لا په هغه لیول نه دي ځکه دوی هم بې اختیاره دي پکې دا اوس ګوره چې د خلیفه په هغه ګرځي په اماراتو په بل او بل ځای ګرځي ورور یې په ورته هغه یې ورته مړ کړو ترې ورته مړ کړو په وزارت کې ولاکه یې پوښتنه کولی شي او دی هم په ویره کې دی یعنې دا اوس چې دی افغانستان ته تللی موږ تاسې پرې خبر یو اکثره دوستان به پرې خبرې په څه ضمانتو تللی دی خبره بیرته خلاصه د خبرې دا ده وروره دا خلک د افرادو پیس نه یادوو مبین او بل او بل نه یادوو دغه د طالب دا پروژه چې ده د پاکستاني پروژه ده سازمان پاکستانی ده دا کوم خلک چې اساسي تصامیم نیسي هغه د پاکستان په خولو باندې کار کوي دا اوس تعلیم چې بند کړی دا طالب عام طالب نه دی بند کړی دغه د پاکستان خلک چې په دوی کې دي هغوی بند کړی دی مننه وبخښله که بې حوصلې شوې راته مایک دې بند دی زمان خان مایک دې بند دی مایک دې بند دی خلیل حقانی تا حقانیان یاد کړو چې حقانیان د پاکستان خلک دي خلیل حقانی چې کوم وخت کې دی په دوتر کې و دته به افغانان راتلو یما سره مسجونه دي د خپل ساتونکي ته ووي چې هر افغان راځي تر ما پورې راپرګدی خو ما د مړ کې هېڅ خبره نه ده دی باید چې نومینده د دې ځای نه ولاړ نه سي محترمه دی چار کله په منځه ودرېدو دا سړی ورغی چې زه خو مظلوم یم د لاس په واړو چې افغانای مه دی چې څه لاس رسوي اوس روی کم د ځان ته چاودنه ورکړه دی په شهادت ورسوو ښه داسې یو افغان چې ما د مړ کې تر ما پرې راپرګدی چې داسې نه وي چې نومینه د ما نه ولاړ شي یو ملت ګوره دا خو د مړ کو چې دغه کار یې کولی برابري ښه یو ملت ته بیا د وطن یو ساتونکی وي د ما افغاني د ما د سر تاج زه تا ته بد رد نه وایم ته د ما افغاني چې ته دومره په وطن مین وي د افغان بچی وي دی که هر څه تا سره به د خپله وسله به د ختمه کړې وه چې که وساتره شوه خلاصه تا خو هر څه ورته وسپارل ځان دې ورته تسلیم کو په کوم دلیل دې ورته تسلیم کو ته ما ته دغه جواب راکړه وره اوس پوره چې دا خبره درته تکمیل کړي مهرباني قرار صاحب ما به هغه وخت ورته تسلیم کړی وای چې ما منلی وای هجرت سیده دا د ملک تسلیمول نه دي ته خو مکه شریفه پیغمبر اسلام مشرکانو ته تسلیم کړه که ولاړ په مدینه کې دارالهجرت جوړ کړو هغه ځای لښکرې پرې راوکړې موږ خو تسلیم کړی نه چا چې منلی وي دغه اوسنی حاکمیت یې منلی وي هغوی تسلیم کړی ده تا پاکستان ته تسلیم کړی ځکه فیض حمید راغی کابینه یې درته جوړه کړه ته یې منې زه یې نه منم داسې هغه د هغه خبرې کوي فکر کوم اصلي خبره دا ده چې وایي نه اوري بیا فایده نه کوي او دوی ولاکه اورېدل نه کوي مشکل د دوی دا ده یوازې ویل کوي زدران صاحب
مهرباني ادامه ما ورکړه. په دې مشخص ما په خبره وغږېږه، عمومیت مه یادوه. زه درته وایم ته چې فیض احمد د لاس کابینه منې، تا په حقیقت کې ملک تسلیم کړی ده. ما نه ده تسلیم کړی، زه خو د لګیا مقاومت کوم. مقاومت په خبره هم کېږي، مقاومت په زړه هم کېږي، مقاومت په تیږه هم کېږي، مقاومت په ټوپک هم کېږي. یو ډول مقاومت خو زه د ادا کوم، یو ډول لږ تر لږه منم یې نه، ورته وایم چې قواله له ما سره ده د ملک او زور د تا بر ده دانن خورای تر څو پورې د زور رسېږي. او داسې اوس موږ بیړه ولې نه ده کړې په 1-2 کاله کې ولې بیرته نظام نه دی لاسته راوړی. فکر کوم چې 5 کاله لا کم دي چې خلک د دوی اصلي څېره یو ځلې وپېژني. ځکه که موږ ته دا کار نه وای سوی، موږ نه وای له ملکه راوتلي، ته باور په خدای وکړه که خلکو ملایان دغه رقم پېژندلي وای لکه دا اوس یې وپېژندل. اوس خو یې دومره وپېژندل، د عامو خلکو د کلو خلکو وپېژندل چې دا ناکه بچه‌بازیان، لوتیان، زانیان، غله دي او جاسوسان دي. دا ولاکه یا د اسلام په غم کې وو، یا به د خپلې کونډې رنډې په غم کې وو، یا به د ملک په غم کې وو، یا به د ازادي په غم کې وو. دغه حالت چې دا نن دوی له ملکه وشړل سي، بیا به یو تعداد خلک ګنګ سي. یو 2-3 کاله دوی والله بالله د موږ په ګټه ده چې دوی په دې ملک کې پاتې سي. یو 2-3 کاله په ګټه مو ده. ملک خرابوي خو د سیاسي روایت په اعتبار باندې دا اوس هم موږ ګټلې ده. پخوا مثلا پخوا هېڅوک هم په دې نه پوهېدل چې دوی به دومره فاحش شي چې د ورځې به 3-4 ویډیوګانې د سیکس راوځي. هېڅوک هم په دې نه پوهېدل. ښه ده چې راغلل وروره خلکو وکتل. ته فکر وکړه چې 3-4 د دوی ویډیوګانې راوځي، نو دا کوي به څومره په دې کلو کې به خلک څومره ګوري. ځکه معمولا خو ویډیو چې د یو سکندل راوځي په زرو کې انځر کارونه کېږي، په زرو کې د یوې ویډیو هم نه راوځي، په 1 میلیونو کې د یوې نه راوځي. خلک خو ځان ته د سیکس په وخت کې ویډیو نه ږدي کنه، خو دوی یږدي، یعنې یوازې د هغو ویډیوګانې راوځي چا چې ځان ته موبایل نیولی ده سیکس کوي. خبره دا ده چې دوی یو 2-3 کاله پرېږده چې په سیاسي لحاظ دوی دا ټولنه وپېژني، او بل وارې دوی د دین او د افغانیت او د غیرت په ناره باندې ونه غولېږي، د دوی په پټکیو او د دوی په ګیرو ونه غولېږي. دا زموږ په ګټه ده. ګوره نور بیا زه د نورو ته وار ورکوم په ډېرې بښنې سره. وراره نن سبا په ما او تا دښمنان لګیا دي، په یو نام په بل نام ما او تا راجګېږو، ما ته تر خپله مرۍ سره نیولي دي. زه وایم چې دغه زور به د بل دښمن سره د ګاونډي سره وزمایو. راځئ چې دا څه وشو دغه وشو، نور راځئ چې د وطن ته احترام ولرو، د افغانانو ته احترام ولرو. وراره که چېرته ته ما ته کینو بغض کوې، زه یې تا ته کوم، په دې باندې نه اتفاق کېږي نه یې وله رامنځته کېږي. وراره چې کوم ځای کې غلطي وي په یو ځای به ګوته نه سو. نور راځي د دښمنانو ته موقع نه کوو، نه ورکو چې دښمنان وایي چې پرېږدې دې سره لګیا د افغانان د دې د خیر په غونډۍ راته ناست وي. دا نن چې زه د ستا په ضد غږېږم، ته د ما په ضد غږېږې، دا هم د دښمن یو لمسون دی. راځئ چې ځان ته افغانانو وایو، راځئ چې ځان ته د پیغمبر علیه الصلات والسلام امتیانو وایو. نیمګړتیاو شته، مشکل شته، والله ښه ډېر دي، خو راځئ چې نورو اتفاق ته کار وکړو، یووالي ته کار وکړو، یو د بل قدر وکړو، یو د بل عزت وکړو. انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې موږ او ستاسې برابري. زمان الافغاني په بښنې سره ساقخیل صاحب ته ښه راغلاست وایو. مشرف خیر راغلی. همدغه خبرو ته د قرار صاحب خبرې خو تا واورېدې، نه پوهېږم څومره به یې ومنې او څومره به یې ونه منې، هغه بل بحث دی. له ساقخیل صاحب به یې واورو. ساقخیل صاحب د زمان الافغاني د خبرو سره تاسو څومره همغږي یاستئ؟ دی وایي چې یو بل باید ومنو په دغسې حالت کې چې یو څوک پېژنې چې دا سړی زما د هېواد په ګټه نه بلکې په ضرر دی، هغه مني. مهرباني په خیر راغلی. سلامونه ټول علیکم سلام، خیر راغلی. دغه مسیر تم سلامونه، قرار صاحب د ټولو ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې درنښت. ګورئ اوله خبره دغه ده چې د دغه مشر په ذهنیت باندې کار کول پکار ده. دوی وایي که نه، زه بښنه غواړم دا کیمره به بنده کړم، دغه ښه راځي. ګورئ تاسې دغه مشر نه ده، دا مشر تاسې وایي چې د خلک چې پاکستانیان وو او دا خلک پنجابیان وو، نو بیا هم دا ملک ولې ورته پرېښود؟ و مشره قربان دي سماول د ایتاپ کول څومره مشکل کار ده. اول د ایتاپ کول څومره مشکل ده. زه درته وایم چې و مشره دا خلک په د دوحې په قرارداد کې د دوحې نه مخکې د افغانستان جنرال، د افغانستان وزیر، د افغانستان رئیس جمهور، هر چا دا کوشش کوو چې دا خلکو ته یو اډرس پیدا کړي د افغانان کې.
دا خلک د پاکستان له جنګل د منګولو نه راوباسي، دوی ته یو دفتر وټاکي، دوی له افغانستان سره مخامخ کیني، له افغانانو سره مخامخ کیني، خبرې وکړي. څومره کوښښ موږ وکړو. ولسمشر به په تقریر کې ورته ویلي وای که رښتیا هیبت الله افغان یو که رښتیا پلانکی افغان او افغانان یی، خو راسه میدان ته لکه ما غوندې خلکو په منځ کې راسه. بیا به خلکو وویلي چې ته غلی سه، زه تا سره ګوره ډېر په کلیوالي ژبه غږېږم، ته غلی سه، دا خلک مجبوره دي، دا خلک د عیسی په لاس کې دي، دا خلک به راوځي، خدای مهربانه ده، بچي ورې پاته دي، کور یې ورې پاته ده، اډرس به معلوم سي، هېڅ مشکله نشته. موږ ومنله صحیح ده، که دی رښتیا افغاني، که دی رښتیا د خپلې خاورې سره مینه لري، دی به خپل اډرس پیدا کړي. د تا د مشر نن هم اډرس نه ده معلوم، نن هم څوک په ده باندې دی خبر چې دا پنجابی ده، جټ ده، رانا ده، دا اوس پیری ده، ستا نسته، انګریز ده. یو جنرال خپل تر غرور تیر سو د هیواد په خاطر، یو عسکر په زړه باندې خپله سلا ورکوله، تسلیمېده، سلا سې ورکوله، زړلې، هغه ویډیوګانې اوس هم شته. لیکن مشرانو ورته ویلي وو چې نه، موږ نور جنګ نه کوو، د خلکو اډرس پیدا کوو چې په هر اندازه او په هر قیمت وي د خلکو اډرس را پیدا کوو. ته د دې اډرس را پیدا کړه. بیا ته وایې چې دا خلک د ما زدران ده، د ما پکتیاوال ده، د ما سلیمان خیل ده. زه درته وایم چې په پاکستان کې د پښتانه نسته. زه درته وایم چې زه هر ورځ په هر لایف کې موږ دا خبره کوو چې د پاکستان او طالب ترمنځ ته ماته یو مخالفت راوښیست. دغه کې مخالفت آیا په عقیده کې دوی سره مخالف دي؟ آیا په مدرسه کې سره مخالف دي؟ آیا په دیوګندیت کې سره مخالف دي؟ آیا د مدرسې په نصاب کې سره مخالف دي؟ آیا د زړو کتابو کې سره مخالف دي؟ اوس هم د امیر خان متکي، دغه امیر خان متکي د موږ د پکتیا ولایت، زه د پکتیکا یم، دی د پکتیا له پکتیا نه تللی ده، ناقل سوی د هلمند. په والله په پکتیا کې هم ځکه خرڅه کړې ده، په بله په هلمند کې هم ځکه خرڅه کړې، په بله لیغین ځای کې چې هم بیا تللی ده، په کوټې په د اسماعیل خان کې ځای اخیستی. په دا اوس هم زه قسم درته خورم دی په استالکوټ کې له چا سره ګډ کاروبار لري. ګوره چې ته وزیر یې، دغه د منصور کورنۍ در وښیم، دلته به خلک لاندې اوري، دغه د مولوي نصرالله د منصور کورنۍ دغه یو وراره یې والده په افغانستان کې د کوم ولایت وزیر ده بخښنه غواړم، وزیر ده، او د منصور صاحب کونډه یې کړې وه. په الا الله لازم د ما د قسم په رب العالمین چې د موږ سا د په لاس کې د چې د کورنۍ او د تر زمن او د اکا زمن اوس د پاکستان په سیاست کې برخه لري، اوس هم په لاهور کې دوی د پاکستان د مسلم لیگ په ټکټونو باندې ولاړ. دغه تو په خپله باندې زدرانې تو خدای دا زنګي خانه، بنګي خانه او عبدالله خانه، دا د ابټاباد کورنۍ، دغه خلک له دغو خلکو سره دغه سنیټر یې نه راوست. دغه خلیل اکاني چې کله به دی په دې باندې پوه سو چې زه افغان یم او دو خلکو موږ د ابولس دغسې نه منست تر څو پر موږ افغانانو له مخې لرې نه کړ. نو دا تانه چې ته ماته وایې چې ووروره چې دا خلک پاکستانیان وو، نو زه دې ولې ورته پرېښولم؟ خو د تا پوه کول ډېر مشکل وو. تا اوس نه نسم پوه کولی چې اوس سړی 3.5-4 کاله کېږي نه د څوک پاسپورټ مني، 3.5-4 کاله کېږي نه د څوک وطن مني، 3.5-4 کاله کېږي نه د خور ښځه تعلیم ته ځي، نه د لور تعلیم ته ځي، نه د بچی مستقبل پوره ده، نه د راتلونکی د چا معلوم ده، نه د مشر معلوم ده، نه د امیر المؤمنین معلوم ده. او ته وایې زه د نړۍ سره سیالي غواړم. ته څه وړ سیالي؟ ته دا منې چې د چکسواري غوندې کشمیری سې؟ کم زدران تا په چکسواري کې پراته دي. دغه آزاد کشمیر ته به ته تر 1000 وارې زیات تللی. آزاد کشمیر ځان ته وزیر اعظم لري که نه لري؟ ځان ته صدر لري که نه لري؟ ځان ته په کابینه لري که نه لري؟ مګر په نړۍ کې سطح باندې خپلواکي نه لري. کټ مټ افغانستان له حالت سره مخامخ کړی. صدر یې سته محمد حسن اخونده ده، امیر المؤمنین معلوم ده، کابینه یې سته ټوله موقته ده، مګر په رسمیت څوک نه مني، بیرغ یې څوک نه پیژني، اقتصاد یې په نړیواله سطح باندې نه پیژندل سوی. دغه کرنسي د ډالر په زور باندې ولاړه ده، پالیسیان یې نسته، خپلواکي نسته، باندنۍ پالیسي د پنجاب په لاس کې ده. ووروره د تا په کول ډېر مهم. تو د ما مسیر وې، ته خو د ما په حجره کې ناست یې. او بله خبره زه درته وکړم، ګوره دغه د ته وایې چې زه مرور یم ته مې مرور یې، راځه یو د بل له ګریوانه لاس راوباسو. بالکل به راوباسو، لیکن زه تاته وایم د تا د یو لیوني ورور، د تا یو ورور کې یو لیونی ورور ده، په کور کې د لیونی ورور ده، او له تربور سره د په ځمکه باندې دعوه ده. آیا ته د خپل لیوني ورور ته دا اختیار ورکوې چې ورته په جرګه کې کښېني؟ خو نه ورکوې، خو جرګه نه پوهېږي که نه؟ خو ته هم وایې چې نه پوهېږي، کاکا هم وایې چې نه پوهېږي، ماما هم وایې چې نه پوهېږي.
نو ته لیونی ورته جرګه جن ورکې ساغه تا دوسیه مخ ته بوزي نو ما ته څنګه وایي د خپل هیواد ټول چارې ته وسپاره چې نه څوک پر رسمیت پیژني نه دی حکومت لایق ده نه دی حکومت قابلیت لري نه کوم او دا وسم تا ته زوام په دنیا کې ته سعودي عربستان کې تا ډېر ویډیوګان ملدل ته سعودي عربستان کې اوسېږي کنه اوسېږي په دې سعودي عربستان اسلام د سره مني والله کې در سره مني په والله د وابي ته ګستاخ وایي په والله د وابي مدرسه نه مني په والله د سعودي عربستان مدرسه نه مني نه د سعودي اسلام مني نه د ترکیه اسلام مني نه د عراق اسلام مني د دنیا بل اسلام نه مر پرته اسلام دغه نه د پاکستان ته ما ته وایي چې د تا مفتي اعظم پاکستاني سي د تا وزیر په پاکستان کې اوسېږي مدرسې د پاکستاني سي نصاب هم پاکستاني سي او بلډینګ هم د پاکستان په نقشه باندې جوړ کړی په جیب کې پاسپورت او شناختی کارت او ډیمیسایل هم د پاکستان پروت او ته بیا تا غوندې دروند مسر بیا ما ته وایي چې ګورې ورونه راځي جنګ مه کوئ او راځي دا کینې دا افغانان دي ته خو ما ته ور ثابته که ګوره قربان سم دا خبره ختموم زه بار بار دا خبره کوم او همیشه کوم ځکه د موږ باید دا دریځ معلوم سي زه درته وایم چې د پښتو په ویل کېدلو باندې سړی افغان کېدلی نه سي که یوازې په پښتو باندې څوک افغان کېدلی سوای نو به فضل حق به افغان و فضل حق سي ګورنر و او د ده په امر باندې د بابړې کسان مړه سول دغه وحید کاکړ د صدر اعظم د پاکستان دا به افغان دغه ټول به اوس افغانانو خو یو افغان نه ده افغان د موږ سیاسي جغرافیه د قربان سم مسره د موږ چې په کومه جغرافیه کې ژوند کوو دې ته افغانستان ویل کېږي پښتانه د پاکستان کې دي په مقبوضه افغانستان کې لیکن هغوی د سیاسي جغرافیه د پاکستان مني دغه سړی دلته باندې حاکم ده هم سیاسي سند پاکستاني ده هم د مدرسې سند پاکستاني ده هم بچان پاکستان کې پراته دي هم تر اوسه پورې د امیر المؤمنین د چا لیدلی نه ده خدای بیا د خپل فتوی هغه ورکوي ریفرنس ورکوي د تقي عثماني نو زه قربان محترمه په ډېره بخښنه سره قربان دې شم زه فقط دوه خبرې کوم زه د بعضې ستا د بعضې خبرې سره بالکل موافق یم د بعضې سره نه یم موافق خو زه به یوه خبره ته وکړم دا دومره په بختۍ کې د 40 کله چې افغانستان واچو دا چا وچو دا مونږ او ستاسو افغانانو واچو که چیرته اولین به بختی د مونږ دغه ده که چیرته دغه وروسته مونږ لار ورکړې وای هغه کراچۍ ته رسېدلی وای وروست وی چې ما ته لار راکه چې زه لاړ شم کراچۍ ته ورسېږم نن به ته بر اعظم وي د ستا پاسپورټ په ټوله دنیا کې به خلاص و ته به یو بېغامه بلکل په خپل وطن کې به د خوړه نورو دولتونو نه به راتلو ما ته به خوړه خو هغه غلطي مونږ او ستاسو وکړه چې مونږ د وروست مخه ونیوه وطن افغانان هم د بدبختۍ سره د مونږ مشران مخامخ کړو ځه دا خبره خو تېره شوه اوس راځئ چې اسلامي امارت هم مشران خراب د جمهوریت هم خراب خلقي هم خراب آیا دا وطن به مونږ او ستاسو ته نور څوک جوړوو زدران صاحب دغه برابري څه به کوو جرګو سړی ګوره زدران جرګې دي زدران د جرګې خلک دي موږ زه هم پکتیکا والم زه غلجی یم سلیمان خیل یم ګوره تا ته غوږ ونیسه قربان دې شم ما ته غوږ سه زه تا موږ تاسو نرخ لرو لرو یې که نه لرو نرخ لرو که نه لرو لرو یې که نه ته له نامعلوم سړي سره نرخ لري نرخ کوي په خپله ځمکه باندې څه شو زدران صاحب لکه چې کمرت شی بندوه خپله ښکته شو څنګه چل زه ورته وایم چې ته په خپله ځمکه باندې له نامعلوم سړي سره نرخ نه کوي ما باندې چې نامعلوم امر منې تا له خپل تربور سره په ځمکه باندې جنګ دی هغه ته وایي بابا راځي په میدان باندې به درېږي سبا دې بیا دا ونه منم او ما ته وایي چې یو نامعلوم سړی په ټول مملکت باندې حاکم دی ته ما ته وایي ته ومنه و بابا د تا پښتو یې مني د تا نرخ یې مني د تا اصول یې مني اسلام یې مني دین یې مني کوم قانون یې مني ته خو ثابت کوې ور راته ته خو یې اډرس معلوم که قربان سم زه به ورسره کښېنم ته خو را معلوم که که زه نه ورسره کښېنستم تر لاس به مې ونیسې راځه ورور هغه سړی تلویزیون کې ولاړ ده هغه یې نماینده ده دغه د دغه کلي ده دغه یې خیل ده دغه یې قوم ده خلاص ختم به شي ته په ما باندې مسیرتوب هم کوې ما باندې نامعلوم سړی هم منې مسیرتوب هم کوې ما باندې هغه خلک منې چې د هغوی اختیار هم نه لري 3.5 کاله کېږي چې تا هېواد څوک په رسمیت باندې نه پېژني 3.5 کاله کېږي چې معدنیات د هېواد لوټ کېږي 3.5 کاله کېږي چې د ولس 50% انسانان د له حق محروم دي 3.5 کاله کېږي چې افغانان له وطنه تښتي درګرده تښتي او ته بیا ما ته وایل یو بل ته لاس ورکړي سره
دا څوړ مسیرې ته دا څوړ ته ما ته جرګي او مرکي او د نرخ خبره کوي ته په یوه ټوټه ځکه باندې نامعلوم سړی سره دغه نه کوي د مرکه نه کوي او ما ته وایي چې ټول مملکت دی او نامعلوم سړی تر حکمیت لاندې ده خیر ده ویې منه دا اصول مني دا شعور مني دا وجدان مني دا غیرت مني عجبه خبره ده ولادت دی کوي مننه ساک خیل صاحب کور مو ودان لږ به دا نورو دوستانو ته نوبت ورکو نوبت فکر کوم نظیر کاروان ته را رسېدلی دی نظیر کاروان به م راوغږوو نظیر کاروان د ساک خیل صاحب خبره به تاسو ته وړاندې کېدم هغه وایي چې یو شخص دی نامعلوم دی هیڅوک نشته دی زه له دې سره نرخ وکم ته یې ورسره کوې له دې سره نرخ او د ساک خیل صاحب خبرو کې یوه بله خبره ما راواخیسته هغه وویل چې دا خلک د سعودي دین نه مني وهابیت نه مني خو همدغه خلک حج ته ځي په حج کې په همدغه وهابانو پسې نیت تړي د یې مقتدي وي او هغه یې امام وي د ده دا حج قبلیږي او که نه قبلیږي بیا چې دی یې مني نه پر دې م راته وغږېږه نظیر کاروان او دا بله نامعلوم شخص سره نرخ کوي او که نه پر دې م راته وغږېږه نظیر کاروان مهرباني مایک دې خلاص که السلام علیکم ورحمت الله ټولو ملګرو ته سلامونه زه به ثاقب صاحب یو خبره اول وکم نو چې یو سړی کنځام نه کوي او چاته توهین هم نه کوي او هغه د تعلیم نه نګان هم دونه مخکې نه او د یو شل ډګریانو والا بیا په بحث کې هغه سړی کته کوي دا په څه معنی اول دا خبر ماته هغه که هدف د له چا دی له ځانه که له زمان الافغاني که هدف د زمان الافغاني وي هغه خپله کته شو ما را سره د لایف له پیله کېنولی او مشر دی زه ورته احترام لرم او که هدف د ځان وي ته بله ورځ ما ښکته کړې او په دې مې ښکته کړې چې بېځایه مداخله دې کوله ستا ښکته کولو دلیل یوازې او یوازې بېځایه مداخله وه نن قرار ناست وې ارام ناست وې هېڅ دې نه ویل نه مې کېنولی نه مې ښکته کړی حال دا چې له خپلو ملګرو څخه له تکل څخه مې تا ته دا دی وړاندې نوبت درکړ اوس مې راپورته کړی له مخلص څخه مې وړاندې نوبت درکړ اوس مې راپورته کړی له خوږیاڼي صاحب مې وړاندې نوبت درکړ اوس مې راپورته یوازې په دې لایف کې شرافت صاحب او دغه بل عمران له تا وروسته راغلی دي عمران پلوی دی دا ما راپورته کړ ثاقب صاحب ګوره ثاقب صاحب فرق دلته دا ده تاسو هر یو ګنټه دوه ګنټې بحث وکړئ ټول خبرو کوي دا موږ څه راجګوي په دې خاطر به راجګوي چې د موږ له خولې یو څه واوري نو بیا که موږ خبره کوو زه هر لایب دغه ملګري ناز دي هر لایب کې زه هغه وخت غږېدلی یم چې تا ماته بلنه راکړې نو چې هلته زه غږېږم هغه څه چې زه وایم چې تاسو طبیعت سره جوړ نه وي تاسو د طبیعت خلاف وي نو هغه مداخله وي او دونه وخت بیا ماته نه راکړي چې بله ورځ دی د قرار صاحب په خبرو کې دوامداره مداخله کوله او همیشه د دوامدار دا خبرم کوله چې بحث را سره وکړئ را څخه وګټئ بحث را څخه نشئ ګټلی بیا د مسیج هم راپسې کړی دی چې بحث را څخه وګټئ هغه مسیج دې داسې لیکلی دی باور وکړه 4 ځلې مې راخلاص کړ زه پرې پوه نه شوم چې دا دې څه لیکلي دي وروسته ډېر په مشکلو سره پرې پوه شوم الخا دا هغه سړی دی چې غورځولی مې و بیا مې وویل چې نه بیا یې نه غورځوم چې غلطه مداخله نه کوي زه یې نه غورځوم ګوره ثاقب وروره زه به یو خبر درته وکړم د قرار صاحب نه مې نوبت اخیستی دی دا یوه آخري خبره ګیلې پرېږده کاروان صاحب آخري خبر به زه په دې بابت کې دا وکړم چې ما هلته تکاله اپشن تا اچوي تا د هغه داسې جوړو چې ډایرکټ ریکویسټ هم درته ته ما سره پرنټ شوی صحیح ده بیا ډېر به دې ته مطالعې ته ضرورت نه و چې ته وایې چې ما وکړه چې دا څوک دا وکړه دا ما ماشومانو خبرې کوي دغه موضوع مه خرابوه زه اصلي هغه ته راځم زه وایم میډیا کې تاسو دا زه جواب ورکړه دغه د ساکخیل صاحب خبرو ته ګوره یو خو دا نور مداخله مه کوئ دا نور مداخله مه کوئ چې چا سره څوک غږېږي ادب دا شی ده که هغه سړي ته یا ما غلط خبر وکړي هغه وکړه تاسو مداخله وکړي نور ټول داسې مه غږېږئ چې بل قرار صاحب زما خبره کوله دا یو وایي قرار مو ورته وایه بل دا مو ورته وایه ما کنځا نه دي کړي وروره هر سړی عزت لري هر سړی هغه لري نو دا نور مداخله مه کوئ
تا پوښتنه وکړه زه یو شی وایم ګوره دغه مشر هم خبرې وکړې د پاس غلجي ورور خبرې ورته وکړې دغه بابت کې زه غواړم چې اول لږ یو نظر ورکم که تاسو اجازه مهرباني غلجی صاحب تا خو چې کوم اتهامات ولګول دغه اتهامات د 20 کاله مونږ اورو او اوس ولس په دې پوه سوی د غلجی صاحب زه وایم چې دا تاسو کوم خطاب ګوره امارت ته کوئ دغه امارت نه تاسو بیا توقعات بیا مه کوئ او که کومه توقعات له امارت لرئ د امارت خپلواک ګڼئ توقع هم دې مونږ تاسو حق ده چې ترې وکړئ یو خوا توقعات ترې کوئ بل خوا بیا پردي بلئ دې کې ګوره لږ غلجی صاحب تاسو خپله سوچ وکړئ تعلیم یافته خلک یاستئ دې دواړه او بیا که چېرته د امارت د پاکستان خلک دي او بار بار هم دا خبره کوي دا جمهوریت خو د پاکستان نه و که نه چې دا خلک له پاکستان هم راتله اوس کاروبارونه هم بولئ هلته وایي چې مرکزونه هم وو دا ټولې خبرې تاسو کړي آیا د جمهوریت خو د پاکستان نه و دا جمهوریت څه وکړه په دې 20 کلو کې ټانک توپ تیاره هر څه د دوی په خدمت کې و یوه پوسته یې له پاکستانه ونیوله چېرته دغه جواب ماته راکړه زه به درته ووایم له ما نه جواب غواړي او مهرباني ساکل صاحب ګورم اول خو د ما په شمول هر څوک چې له امارت نه توقعات کوي بد کوي چا ویلي چې امارت توقعات کوي موږ خو دا ولس ته وایو چې دا تشل چا نه توقعات کوي د څه درکړي دي موږ همدا چغې ورته وګوسو ولسه ما خو وپېژانده دا سړی خو یې تا د 50% انسانانو حقوق تر پښو لاندې کړي دي او ولسه دغه سړي خو د تا دغه هیواد سي تا جغرافیه ده دغه د رسمیت له حیثیت نه اچولې د غورځولې ده دغه جغرافیه د تا کټ مټ د کشمیر حیثیت لري لکه د پاکستان کشمیر ځان ته هیواد ده وایي ځان ته وزیر اعظم لري ځان ته صدر اعظم لري ځان ته کابینه لري اما په رسمیت څوک نه پیژني زه خو دا خبره ولس ته کوم زه دا خبره قرار ثبت نه کوم نه ثاقب ثبت کوم نه د نورو ملګرو ته کوم مګر ډول ښه پوهېږو چې دا توقعات په دې معنا دي چې موږ طالب منو د ما بنیادي سوال دا و هغه چې ته په خپله ځمکه کې یو نامعلوم سړي سره مرکه نه کوې چې چا اډرس معلوم نه وي دغه سره نه کښېنې نرخ ته نه کښېنې نو ته په کوم دلیل باندې ما ته ځان مصر بولې پټکی دې م راته وارد او زه د احترام هم د پټکي لرم د واسکټ هم لرم ته بیا په کوم دلیل ما مجبوروې چې نامعلوم امیرالمؤمنین سره کښېنه ویې منې بیعت یې وکړه ولې ومنم یو فاکټر نه د زر فاکټر دی یو زرو کې په عقاید کې پاکستانی د مدرسې له اړخه پاکستانی یوه ښځه د په پاکستان په کوټه کې ده یوه ښځه د په کابل کې په زور کړې ده ښه شناخته کارت د پاکستانی او بله خبره ته وکړم سبا چې په د افغانستان باندې هر افت راولویږي مثلا د دوی باندې که هره ټکه راورېدل که B52 راغله که زلزله راغله که طوفان راغی که دا ولس پسې راجګ څه ته ما ته په ایمان ووایه چې د دې پناه ځای به پاکستان که به سعودي خو دغه پاکستان به ته وایې دی به بېرته دی به وروسته تښتي ته وایې دی به چین ته تښتي ته وایې دی به په کابل کې بیا ناست دی به بیرته پاکستان ته تښتي نو ته دا راته وایې چې د یو چا د پیدایښت ځای هم پاکستان وي پیدایښت دا معنا د فکر او د عقیدې ځای هم پاکستان وي او بیرته یې د سرپناه ځای هم پاکستان سي نو ته په ایمان وایې دا پاکستان نه ده نو څه ده خبره په دغه ځای کې ده موږ دا خبره کوو تا دغه د موږ دا نوي ځوانان د جذباتو خبره کوي و طالب خو اقلا پښتو وایي که چېرته په پښتو سره سي پښتو خو په هندوستان کې کشمیر کې ویل کېږي پښتو خو تو ورسه په آسام کې ویل کېږي یو څو کلي دي په بوپال کې ویل کېږي په هندوستان د پاکستان په اسټابلیشمنټ کې څومره پښتانه دي دا اوس په میاواله کې کم پښتانه دي نیازي دا ټول پښتو وایي پښتانه دي مګر د موږ سره خو په سیاسي جغرافیه کې نه دی راګډ چې ته اوس ما باندې په زور باندې په سیاسي جغرافیه کې رامني هغه مني نه دایم کټ مټ دغه ده هغه هم د افغانستان سیاسي جغرافیه نه مني دایم نه مني هغه هم د افغانستان بیرغ نه مني دایم نه مني هغه هم د افغانستان سرود نه مني دایم نه مني هغه هم نامعلم امیرالمؤمنین ته امیرالمؤمنین وایي دایم نامعلم سره روان ده لنډه ده زه لنډه خبره دا کوم چې تر ټولو مهمه خبره د ټوپک د راجګولو نه هم مهمه خبره دا ده چې په شعور باندې کار وشي ته چې کله په شعور باندې کار وکړي او هر افغان دې پوه کړو چې بابا دا اسلام له سعودي عربستان راغلی لاهور نه دی راغلی
د دې ټولې نړۍ مفتي اعظم باید یو وي، هغه د سعودي عربستان کې وي، دلته باید نه وي. دا بېله خبره ده چې فقهي بحثونه کېدلی سي، سیاسي بحثونه کېدلی سي. دی در سره چې مني دی وایي د سعودي فتوا دې نه منم، اختر او روزه مې له پاکستان سره ده. دی درته وایي چې تقي عثماني ژوندی ولي ده او کرامت یې منم. او تقي عثماني پرون په یوه بیانیه کې ویلي دي چې مهدي آخر زمان یا مهدي علیه السلام ظهور کړی ده، پاکستانی ده. قرار صاحب دا خبره ته ورده دیغه مهدي علیه السلام پاکستانی ده او ما ورسره ولیدل. تقي عثماني وایي سبا دغه په تا باندې مني، نو سبا به دغه مهدي علیه السلام د پاکستان د جنرال به وي. ته به ماته څه وایي چې غلی امیر المؤمنین ویلي دي انما المؤمنون اخوة، ټول مسلمانان سرونه دي. نو دا شعور کې چاته کار کیږي؟ خو ته په بل طریقه باندې نه پاکستانی کېدلی، د مذهب په لاره د پاکستانی کوي او هغه داسې کوي چې د مذهب اړخ د ده پرته له پاکستان نه بل مني نه. ته نرسه په ده باندې بل پاکستان بل اسلام ومنه، ته نرسه په ده باندې د سعودي عربستان اسلام ومنه. حتی دی د تاج کمپنۍ نه پرته د سعودي عربستان قرآن نه مني په خپل وزارت کې. کوم قرآن کریم چې په لاهور کې په تاج کمپنۍ کې چاپ سوی هغه دته معتبر ده، او هغه قرآن کریمونه چې په سعودي عربستان کې د شاهي کورنۍ چاپ کړي هغه ته شک په سترګه ګوري. نو ولا قربان دي سم چې ته راته وایې چې د مدرسه هم د پاکستاني، عقیده هم د پاکستاني، په اصولو کې هم سره یو وي، په مسایلو کې هم سره یو وي، په فتوا کې هم سره یو وي، په زیړ کتاب کې هم سره یو وي، او د پناه ځای هم پاکستاني. د تا د ضمیر د پښتو د انسان د انسانیت او د غیرت څه مړم د په حیثیت د خپلواک انسان څرنګه دا منې ما باندې ومني او نه معلوم وي. غلجای صاحب څنګه چې ما غوږ درته نیولی و همداسې به اوس بېرته ماته غوږ ونیسي. ګوره غلجای صاحب ما خو درته ویلې چې له اول نه تر اخره پورې تاسو ټول اتهامات دي. زه به په دې دوستانو یو غږ وکړم، لایف دلته ریسټریکټ شو، لایف ریسټریکټ شو. دوستانو تاسو سکرین در سره وټکوئ، لایف ریسټریکټ شو، ریسټریکشن یې واخیسته. دوستانو سکرین در سره وټکوئ، ویې سئ تر یو حده پورې عاجل. دا کمنټونه هم لږ بندوم چې ځای درته خالي شي. مهرباني نظیر کاروان. غلجای صاحب ګوره یو خو اتهامات دي، هغه هر څوک زه به یې لمده د هر څه ویلی شي. صحیح ده. دغه کومې خبرې چې تاسو کوئ ما درته ویل دا ډېرې تکراري خبرې دي او دا اوس یو افغان ته هم د منلو وړ نه دي. تاسو ته چې موږ کله خبره کوو وایي دا خلک شاته هغه ته ځي، باید مخکې خبره وکړي. وروره ته اوس یو ټیک ټاکر یې، تا ته زه اوس هېڅ تا نه ګیله کوم نه درنه یو د خبرې پوښتنه کوم، ځکه ته اوس یو ټیک ټاکر یې. ټیک ټاکر نه څوک د دې غټو خبرو پوښتنه هم نه کوي او هغه پوښتنې اوس راجع کېږي هم نه تا ته. زه تا ته دا وایم غلجای صاحب دا ټیک ټاکر نه ده، بیا کله دا استاد ده. ګوره ته ګوره وروره که ته مداخله کوې نو زه مداخلت نه کوم، زما استاد ته بدل ته توهین نه کې بیا کله خبرې مکړه، خبرې د زده صحیح د اصولو په چوکاټ کې خبرې وکړه. تاسو مراتیان ټول همداسې خره یاست، د خبرو چوکاټ نه پېژنئ. ثاقب وروره زه هېڅ چاته کنځا نه کوم، د ما اصول دا نه دي، د ما تربیت دا نه ده چې زه چاته که دا خبره مې غلطه کړي خو بیا ووایه. دا ټیک ټاک کې چې ناست دي نظیر کاروان ګورې ورور مې دا خبره د ځکه غلطه ده چې ټیک ټاکر هر هغه ځای کې چې موږ د خبرو ما هدف بل شی ده. ګوره ثاقب وروره ما د ده شخصیت نه د ما شخصیت د ده هغه نه ده هدف چې زه درته ووایم چې تا شخصیت دا ده چې ته ټیک ټاکر یې. وروره پرون تا سره توپ و، تا سره ټانګ و، تا سره تیاره وه، کفري نړۍ در سره ولاړه وه. ما هدف دغه ده چې تا پرون د پاکستان په خلاف څه وکړه، په کونړ یې درته راکېټونه راورول، طالب یې په پاکستان غېږ کې نیولی و د تا په وینا. طالب له هغه ځایه درته راته تا ولې د پاکستان په خلاف جنګ ونه کړ؟ شازلي دښمن دی د بولې هر څه بولې. ما هدف غلجي صاحب نه دا ده چې ته طالب ګوره د طالب د هوایي بمبار ګوره نه ما جواب وانه خیسته که نه د هغه ګوره صاحب جواب درکړ تا وانه خیسته. اوس اجازه راکړه چې زه همدغه پوښتنه قرار صاحب ته راجع کړم. زه دا یو خبره به بله وکړم بیا به تاسو خبر وکړي. مهرباني ګوره که د پاکستان تیارې راغلې بمبار یې وکړو، طالب بیرته که تیاره نه درلوده څه چې په وس کې و ټولې دنیا ولیده، پوستې ترې ونیولې، پوجیان یې مردار کړه، هلته چې د دوی کوم خبیث عناصر یې په څنګ کې و هغه یې مردار کړه،
خپل انتقام یې واخیسته د خپل وس مطابق. ملا صاحب رحمت الله او خدایانه تا سره زه نه غږیږم وروره، زه دغه خلک دغه سړي سره زه غږیږم. ملا صاحب رحمت الله او ملا یعقوب اعلان هم وکوي چې پاکستان کې جهاد کوي، چې پاکستان کې څوک جهاد کوي هغه جهاد نه دی او دایم ویلې دا مو وایي. اجازه وروره ساقبه ما ملک مرا بند زه چې کله خبرې کوم ګوره د ما د خبرو تسلسل ار ور تاسو راقت. اوکې مهرباني ادامه ورکړه، زه بخښنه غواړم. دوی تسلسل در مات کړ، زه بخښنه غواړم. مهرباني ادامه ورکړه. نو یو خدا طالبان وای، جمهوریتیان وای، چار څوک وای دا لایف ریپورت کوي، دا خنه کوي ریستریکشن کې د لایف لا هم. دوستانو مهرباني وکړئ سکرین در سره وټکوئ. مهرباني نظیر کاروان. ګوره غلجای صاحب طالب چې څه په واک کې لري او څومره چې وسه د بندګۍ د ملک نه په ښه میړانه دی پاکي. ما درته ویلې زه تیاره نه لرم، راکټ او پیکا لرم، همدغه استعمالوم. الله پاک په ما ته همدغه وس راکړی د همدغه استعمالوم. شیخ صاحب که دا خبره ته وایي چې د پاکستان خلاف، نو دا پوسټي چې د پاکستان سقوط کړي، پوجان یې ورته مردار کړه، بیرته انتقام په څو چنده واخیسته. شیخ صاحب پوښتنه درنه کومه دغه تیاری چې راتللې بمباري کوو په افغانستان کې، دا بیا چې د طالبانو د پاکستان پوسټي وشتي دی وخت دا تیاری چیرته وی ولې نه راتللې؟ ګوره هغه وخت چې تیاری او پلان سو په دې به ډېر وخت دوی کار کړی، دوی به مخکې نه د هدف هغه کړی. طالبانو په هغه وخت کې پوسټي ووهلې، تیاره یا راونه رسېده یا تیاره هغه وخت کې راجیګه نه کړه. دا د ملکو په سطح خبره ده. دا اوس ته مانه داسې سوال کوي ولې پاکستان نه کوي؟ الحمدلله ما جواب ورکړ، ما ته دا سوال نه ده راجې، ما خپل انتقام واخیسته، هغه د ده کار ده. تیاری چیرې وه چیرې نه وه، که ما دغلته مړی نه کړی، که دغلته ما پوسټانې نیولې، که دغه وخت ګوره ما پرېږدی که ما پرېږدی که نه، اوس زه یې وایم یې پوره کړي نه ته بله پوښتنه کوې، ته خو یوې ته ما پرېږده. پوره کې مخلصه ودرېږه. ګوره خوږیاڼی صاحب که ما دغلته د پاکستان خلاف ما جنگ نه کړی، زه د ما په ملک تیری وکړه، بیرته مې انتقام اخیستی. که دې کې ته شک ګڼې هغه بېله خبر ده. نور پوښتنه له ده وکړه چې چېرته تیاره وه او چېرته نه وه. نظیر کاروان سمه ده، مننه کوربه ده. قرار صاحب په ډېرې بښنې سره بله مخلص خان مه یې راغږوئ، نور پرېږدئ چې دا ډیالوګ وکړو. زه بښنه غواړم، پوښتنه وروسته ترې وکړئ. هیله کومه لږ وخت راکئ چې زه دغه خپل لایف مدیریت ته ما لږ څه پرېږدئ، دا مې درڅخه تقاضا ده، هیله مې ده. قرار صاحب لومړی د یو پوښتنه وکړه چې تاسو د پاکستان پر خلاف څه وکړل؟ په کونړ راکټونه ورېدل، تاسو د پاکستان نه کومه پوسته ونیوه؟ نه کوم بل څه وکړه؟ او بله خبره یې دا ده چې پاکستان راغی پر ما یې بمبار وکړ، بله خبره ده د دعوه پر ما یې بمبار وکړ، ما بیرته د ده په خلاف جګړه وکړه. اول دا راته ووایه ته د جمهوریت یو غړی او سرسخت مدافع هم وي، ولې د پاکستان په خلاف جګړه ونه کړه؟ ولې د کومه پوسته ترې ونه نیوه سره د دې چې په کونړ به یې راکټونه ورول؟ دویمه دا چې طالبانو څه ډول غچ واخیستله پاکستان څخه؟ پر دغه دواړو راته وغږېږه. مایک دې بند دی قرار صاحب. مایک بند دی. اول خو زما دا څلورم بحث دی چې زه له طالبانو سره په دا نن ورځ کې مخامخ کېږم او دا یوه خبره دوی کوي. خبره ورته چې خبره کې را بند کړې درته وایي ښه تا ولې وطن پاکستانیانو ته پرېښود؟ دوه وارې په خدای په ټویټر کې په عینې مسلې سره مخامخ شوم په ټویټر کې درښیم. یو وارې چې دلته رالم مخکې هغه بل زدران صاحب چې طالبانو دفاع کوله عینې خبره یې وکړه او اوس بیا دپسې وکړه. یو خو ډېرې کمې خبرې ستاسې زده دي، دغه یوه خبره هم چې تکراروئ دغه خپله د خلکو د فرستریشن د خلکو د غوسه کېدلو سبب کېږي. زه لکه هغه شاګرد چې په یو وارې په درس نسي پوه سړی ګزاره ورسره وکړي، دوه وارې نسي په یو سړی ګزاره ورسره وکړي، درېیم وار او استاد هم غوسه چې یو ښه لښته یې کاشکې اوس دلته لښتې هم نسو وارولی چې ور خبره نه پوهېږئ 15,000 وارې به درته تشریح کوو. دا استدلال په خپله غلط دی. ته مثلا د یو چا کور ته غل ورلوېدلی ده او غل چې دی دغه د کور مالک مقابله ورسره ونه کړه، یا یې زور ونه رسېدو یا بېغیرتي وکړه، یا هر شی و، دا د غله ته براعت ورکوي. ته به د کور مالک ته سبا وایې چې که دا غل و نو تا ولې جنګ نه ورسره کوه؟ ور غل و کور یې په شا کړو، کور یې یوړ،
لوټې کو سره سپینې ټول یوړل غل غل هو ما مقاومت ورسره ونه کړ دا دواړه بیل شیان دي دا چې ما بې غیرتي کړې یا مې غیرت کړی یا مجبوره وم یا نه وم مجبوره دا بیله خبره ده د تا سره د موږ بحث په دې ده چې دا غل غل ده په دغه شي باندې وغږېږه که دې دغه منلی بیا خبره فیصله ده که دې دا نه یې منلی بل مرحلې د بحث ته مه ځه بل ورځ مې هغه جنرال مبین ته دغه خبره وکړه چې بس اتې ویل وایي زه ځمه او دغه ده ته بیا وروسته کنځا کوې ته مخکې راته ویل ته بیا وروسته کنځله کوې وا دې خبره دا ده وروره دغه سړي ته بل وارې بیا دغه پوښتنه مه کوه زه چې داسې زه نه یم ورته درېدلی یا درېدلی یم زور مې نه در رسېدلی یا 100 کاله ودرېدم شهیدان مې ورکړل مرګونه مې وکړل بالاخره ټول نړۍ توطیه راباندې وکارېده جمهوریت ونه توانېده د ټولې نړۍ د توطیې په مقابل کې دا بیل بحث دی خو داسې دوی غله دي که نه دي دا بیل بحث دی قرار صاحب یو بله پوښتنه دوی وایي ستاسو د پاکستان په مخالفت کې جګړه ونه کړه له طالب سره موږ 100 کاله جګړه وکړه له طالب سره جګړه عیناً مستقیم له پاکستان سره جګړه نه وه ځکه طالب عیناً مهرباني پاکستان او جمهوریت دښمنان دي په دې باندې ټوله دنیا پوهېده پاکستان او جمهوریت دښمن ده کتابونه پې باندې لیکلي که غواړئ د پاکستان د مشرانو اظهارات که غواړئ فضل الرحمن کو د مخکې ورځو کې مصاحبه وکړه وایي د افغانستان نظامونو د پاکستان په اړه باندې د خلکو ذهنونه خراب کړي دي او هیبت الله هم دا عذر ورته کړی و چې موږ دلته خلکو ذهنونه خراب کړي پخوانو نظامونو د پاکستان په مقابل کې موږ په احتیاط باندې ګام اخلو خو لګیا یو په نصاب کې بدلون راولو چې د افغانستان د خلکو ذهنونه پاکستان په اړه ور بدل کو